الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. نن مو اومه درس حلقه ده. د ننني درس تر پیل وړاندې اجازه راکړئ چې د مخکنیو څو درسونو اړوند ځینې روایات ستاسو مخ ته کښېږدم. یو عنوان مو رفع الیدین. د رفع الیدین په ارتباط مسلم کې دا روایت ګورم. 311 روایت له جابر ابن سمرة روایت چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر موږ راووت، له خپل کوره شاید راوتلی او دوی په لمانځه لیدلی او ویې فرمایل ولې مو داسې ګورم چې لاسونه لوړوونکي یاست، لاسونه لوړوونکي یاست. الفاظ هم دا ده: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم. ولې تاسې داسې ګورم چې خپل لاسونه اوچتوئ. د هغو آسونو په څېر، د هغو آسونو د لکۍ په څېر چې ډېر خوځي او خپله لکۍ او پښې خوځوي، په لمانځه کې آرام او په سکون سره اوسئ. بیا راووت په داسې حال کې چې موږ حلقه حلقه وو. نو ویې فرمایل ولې مو خواره خواره ګورم. بیا یو بل وخت راووتو او ویې فرمایل آیا خپل صفونه داسې نه برابروئ لکه د خپل رب په وړاندې د فرشتو د صفونو په څېر؟ ومو ویل یا رسول الله ملایکې څنګه خپل صفونه د خپل رب په وړاندې برابروي؟ ویې فرمایل لومړي صفونه بشپړوي. لومړی صف په امام صاحب دا اول باید ډک، هغه هېڅ ځای خالي او تش پاته نه شي، او بیا هم داسې پرله پسې ودرېږي او چې صفونه بشپړ کېږي بیا نوی صف پیل کوي او په صفونو کې نږدې نږدې ودرېږي، له یو بل نه لرې لرې هم نه ودرېږي. مسلم دا روایت په 2 شمیرو مکرر راوړی: 119، 120، 121، 321 چې مخکې مو ویل 428. یعنې یو ځل نه بلکې 5 ځلې دا روایت راوړی. د مسلم دا روایت وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د لاسونو له لوړولو ممانعت کړی په لمانځه کې غیر له لومړي تکبیر. پوښتنه دا ده چې دا روایت او هغه روایت به څنګه سره تلفیق کوو چې په همدې مسلم کې راغلی چې ګواکې پیغمبر علیه السلام به په رکوع او له رکوع را پاسېدو کې هم همدغسې لاسونه لوړول لکه په لومړي تکبیر کې. دا دوی متعارض، یوازې یو ترې غوره کولی شي، په دواړو عمل نشي کېدی. یعنې یو خبره کوي او بلې بله خبره، یو ممانعت خبره کوي. پیغمبر علیه السلام خپل یاران په لمانځه کې موندلي دي او په داسې حال کې چې خپل لاسونه لوړول او هغه ممانعت کړی دی او تشبیه هم له هغسې آسونو سره کړی دی چې لکۍ ډېر خوځوي. که یو ترې انتخابولی شو نو ولې امام مسلم نه دی انتخاب کړی؟ په یو به اکتفا کړی.
دوم به نه راوړ، دواړه یې راوړي دي، متعارض دی او بل خلاف روایت. او دا پوښتنه ده چې ولې بخاري دا روایت نه دی راوړی؟ دواړه ملګري او د یو دورې یو وخت، او د دوی دواړو چې په کوم روایت باندې توافق کړی ده نو هغه ته متفقون علیه ویل. دا امام مسلم دغه روایت ولې بخاري نه دی راوړی؟ یعنی چې امام بخاري ته د روایت اسناد صحیح نه دی معلوم شي. همې تلفیق ګران دی د دواړو روایتونو، متعارض روایتونو تلفیق او همغږي کول، توحید یووالی، دا ګران دی. او هم د دوی له منځ نه د یوه انتخاب، مخصوصا عامو مسلمانانو ته. عام مسلمانان خو پرېږدي چې لوړ محدثین هم په دې نشي توانېدلی، واقعیت هم دا ده، تلفیق یو ځای کول یې. له همدې کبله نن ګورو چې د امام بخاري سلفي پلویان داسې فکر کوي چې په هرې مسلې کې یوازې هغه روایات راغلي چې بخاري راوړي. ګمان هم دا ده. او څوک چې د بخاري د روایاتو مطابق عمل نه کوي نو عمل د حدیث خلاف کړي. دا بله ورځ مې د سلفیانو د یو مشهور عالم ویډیو اورېدله، ډېر کلک او په دې ټینګار کوو چې دا روایت چې یوازې بخاري کې راغلی ده، څوک چې په دې عمل نه کوي ګواکې هغه د حدیث مخالف ده. او زړه سوی هم شي چې زړه مې ورباندې سوځېږي په دغه باندې چې د حدیث مخالفت کوي. هغوی ته وایو چې نور عام مسلمانان خو څه کوي چې دا د مسلم په خپله د امام بخاري د روایت خلاف بل روایت راوړي. تا اصلا نور کتابونه نه دي لوستلي، تا یوازې په بخاري اکتفا کړي او ملامت هم نه یې ځکه چې بخاري یوازې همغه د خپلې رایې روایت راوړي، نور یې نه دی راوړی. او زموږ یو اعتراض هم همدا دی چې ولې په ټول امانت سره د یوې قضیې په ارتباط ټول هغه روایات نه دي راوړل شوي چې په نورو کتابونو کې راغلي. بیا به مو د هغو له منځ نه یو غوره کړی، دلایل به مو ویلي، خلک به مو ورباندې قانع شوي. په داسې حال کې پرېښودل چې فقط یو روایت راوړي، نور روایت یې نه دی راوړي. او بیا فیصله هم پرېږدي خپلو هغو لوستونکو ته چې اصلا د دې مستوا نه دي چې وکولی شي قضاوت وکړي. د مخکني روایت په اړه سلفیانو یو ځواب ویلی چې ډېر ډېر کمزوری دی. واقعا وایي دا ممانعت د لمانځه په پای کې دواړو لورو ته د سلام په وخت کې د لاس خوځولو په ارتباط راغلی. ځینو به په لمانځه کې آخري برخه کې چې کله به سلام اړو نو د خپل لاس په داسې کو دې ملګري ته ویل السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، یا همدې بل لوري ته به لاس دغسې کو، ګواکې دې په ارتباط راغلی. خو دا ډېر ضعیف دلیل دی، ځکه دلته په د دواړو لاسونو پورته کول راغلی، رافع ایدیکم راغلی، رافع ایدیکم راغلی. دوم دلیل دا چې د لاسونو خوځولو روایت بیل دی، خپله مسلم راوړی ده. دا لاسونو باندې اشاره کول دا بیل روایت دا نه دی. په هغه روایت کې د تومیون صیغه راغلی دی، رافع ایدیکم په ځای د تومیون، یعنی اشاره کوي. دا تعبیر صحیح نه دی. روایت داسې دی: فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم علامة تومیون بأیدیکم کأنها اذناب خیل شمس. ولې مو داسې ګورم چې خپل لاسونو باندې داسې اشاره کوئ
لکه هغه آسونه چې خپله لکۍ ډېره خوځوي. انما یکفي احدکم ان یضع یده علی فخذه ثم یسلم علی اخیه من علی یمینه و شماله. یقینا چې ستاسو د هر یو لپاره دا کفایت کوي چې لاسونه مو په ورنونو باندې شي، بیا یو اړخ هم سلام اچوي په هغه چا باندې چې ستاسو شاړ ته ده او بل باندې هم چې ستاسو کیڼ لاس لوري ته. دا روایات بیل بیل دي، خلطول نه دی پکار. د مسلم روایت مخکنی روایت وایي چې ولې خپل لاسونه لوړوي، یعنی د لاسونو له لوړولو نه یې ممانعت کړی. که موږ ته داسې مسایل را مخکې شول، نو داسې یو لانجې سره مخامخ شو چې ورباندې نه پوهېږو، پرېکړه نه شو کولی، له ګڼ شمېر متعارضو روایاتو یو نه شو غوره کولی. څه به کوو؟ په دې ارتباط هم قرآن موږ ته صریح او څرګندې لارښوونې کړي او هم پیغمبر علیه السلام. د قرآن په وینا به عمل کو. قرآن فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الاسراء 14 آیات. او په هغه څه پسې مزه چې پرې نه پوهېږي، په پټو سترګو به په چا پسې نه خوځېږي، د چا تقلید او مطابقت به نه کوي، دغه خبره به نه مني چې ورباندې پوهېږي نه، ورباندې علم نه لري. ولا تقف ما ليس لك به علم، دا زموږ د رب لارښوونه ده. په پټو سترګو د تعصب په اساس په یو چا پسې تګ، د دې نه الله تعالی موږ منع کړي. دا ځکه چې غوږ، سترګې او زړه داسې دي چې د هر یو پوښتنه کېږي. د قیامت په ورځ به الله تعالی د دې پوښتنه له تا نه کوي چې دا د درک او د پوهې او فهم استعدادونه چې الله تعالی تاسو ته درکړي، زړه، غوږونه، سترګې، دا دې څنګه وکارول؟ ولې د له دې استفاده ونه کړه؟ دا خو مې د دې لپاره درکړي چې ته لار ومومې. ولې دې راکټ پرېښي؟ ولې دې له دوی نه له استفادې پرته په پټو سترګو د چا خبره منله او د یو چا تقلید دې کول؟ یوازې هغه مهال باید یوې خبرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړو چې پرې پوه شوي، متیقن شوي، دلایل مو ورته موندلي. که د کوم شي په اړه څه اورو، نو هغه مهال یې ومنو چې یا یې په خپلو سترګو وګورو، یا مطمئن شاهد او ګواهان ورته ولرو. یو څوک داسې شهادت ورکړي، ګواهي ورکړي چې امین دی، مخلص دی، صادق دی، ته ورباندې باور لري. دغسې یو ګواه دې موندلی، یا ورته دلیل ولري، ورباندې پوه شوی، یا چا درته شهادت او ګواهي درکړې، هغه د دې وړ ده چې ورباندې اعتماد وشي. او دا ګواهان هم یو نه، 2 3 4 اهمیت ته په پام سره باید دا ګواهان ومني، د هغوی شهادت قبول. او یا زموږ عقل او زړه ګواهي ورکړي چې دا خبره رښتیا ده. عقل ته الله تعالی ډېر زیات اهمیت ورکړی، ډېر ارزښت ورکړی. دا انسان ته د دې لپاره ورکړی چې په دې سره د حق او د باطل ترمنځ تفکیک وکولی شي. تر څو چې انسان خپل عقل ته رجوع ونه کړي او له خپل عقل نه سم کار وانه په قرآن هم نه پوهېږي. دا د الله تعالی د همدې لپاره ورکړی. کافرانو په ارتباط قرآن فرمایي چې فهم لا یعقلون، نه پوهېږي. د دې ګناه او هغه مشکل دا ده چې نه پوهېږي، له خپل عقل نه کار نه اخلي. د قیامت په ورځ به له موږ دا پوښتنه کېږي چې ولې مو غلطې خبرې ته غوږ کېښود؟ له تحقیق پرته مو هغه ومنله، عمل مو پرې وکړ او بل ته مو وکړه. هغه خبره ومنه چې په حقانیت یې پوه شوی. له تحقیق وروسته په یوې خبرې باور کوه، په پټو سترګو په هرې خبرې پسې مه درومه.
دا سوال پیدا کیږي چې که انسان په خپل مخامخ له قرآن او حدیث اخذ نشي کولی، په عربي نه پوهېږي، درس نه دی ویلی، مدرسې ته نه دلته د استاد مخ ته ګونډه نه ده وهلی، نو عوام یا انجینر او ډاکټر چې په قرآن او حدیث باندې نه پوهېږي، د مسلمانانو اکثریت هم همداسې، غوث اکثریت هم همداسې، او که وایم چې حتی ډېر علما هم همداسې، له مدرسو فارغ شوي هم ډېر همداسې. نو قرآن په دې ارتباط موږ ته دا لارښوونه کړې، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. که مور پلار د دې هڅه وکړي چې ته زما یې بنده له الله تعالی سره څوک شریک کړي، پلار او مور د مشرک دی، تا د شرک لور ته بلي، در باندې ډېر حق لري، له خدای وروسته تر ټولو زیات چې څوک حق لري هغه مور پلار دی. قرآن همداسې وایي که دغه مور پلار ته غلطې خبرې ته بللې او تا باندې ټینګار کولو، ته یې مجبوره کولې، څه به کوې؟ د نور انسانانو مسله خو پرېږده، تا ته ډېر نږدې او په تا باندې ډېر مهربان څوک چې په تا باندې ډېر حق لري، دا مور پلار د دې هڅه کوي چې ته د شرک لوري ته لاړ شې، له خدای سره څوک شریک کړي، څه شریک کړي، څه به کوې؟ فلا تطعهما، اطاعت یې مه کوه، خبرې مه منه. وصاحبهما فی الدنیا معروفا، او د دنیا په چارو کې ورسره په ښه توګه مصاحبت کا، چلند دی، خبرې دی، له مور پلار سره د دنیایي چارو په ارتباط سره له دې چې هغه مشرک او کافر باید دا په ډېره غوره توګه سره وي. واتبع سبیل من اناب الی، او د هغه چا مطابقت وکړه چې زما لوري ته مسلسل انابت کوي، ګوري چې هغه د خدای لوري ته په ټولو مسایلو کې رجوع کوي، انابت لري، د دې مطابقت کوي. ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، لقمان 15 آیت. بیا ستاسو راتګ او راستنېدل زما لوري ته، ستا او د مور پلار دی هم، او ستا او د هغه چا چې مطابقت یې کوي دا هم، دا ټول زما لوري ته راځي. بیا به زه هغه مهال تاسو خبر کړم چې څه مو کول. انسان چې خپله کورنۍ کې د مور پلار له مخالفت سره مخامخ شو، دا تر ټولو لوی امتحان ده، لوی امتحان ستر. انسان د هرې ازموینې نه بریالی وتلی سي، خو د مور پلار مخالفت زغمل او د هغه په وړاندې تحمل کول ورته ډېر ډېر ګران. دا هم زړه غواړي چې څوک را پیدا شي چې د مور پلار تر منځ یو قضاوت هم وکولی شي. الله تعالی وایي چې بس تشویش مه کوه، زما لوري ته راځئ، د قیامت په ورځ به زه ستاسو په ارتباط بیا قضاوت کوم. دغه باید تا مطمئن کړي. یعنې مسلمان په دې ګمارل شوی چې له والدینو سره به ښېګڼه کوي، د هغوی د پیرزوینو درناوی او شکر به کوي. د قیامت په ورځ به الله تعالی د دې پوښتنه کوي چې د والدینو سره ستاسو چلند څنګه و. د ټولو بیرته ستنېدا د الله تعالی په لوري ده، خو انسان ته یې دا سپارښتنه هم کړې چې که پلار مور ستا په اړه هڅه وکړي چې له الله تعالی سره څوک شریک کړي، داسې چې ته ورباندې علم نه لري، نو د دوی اطاعت مه کوه. یعنې د الله تعالی په اړه به د مور او پلار غلطه خبره هم نه منې. همداراز د پیغمبر علیه السلام په ارتباط به هم، د دین په ارتباط هم، په نورو مهمو دینی مسایلو کې هم د هېڅ چا حتی د خپل مور پلار خبره هم نه منې. که هغه تا ته غلطه خبره کوي، د غلطې خبرې لوري ته دې بلي، او په مقابل کې باید د داسې چا اطاعت وکړي چې ته مطمئن یې هغه د الله تعالی لوري ته تل او په هر څه کې رجوع کوي. همداراز قرآن دې په دې ارتباط چې څوک به د لارښود په توګه غوره کوي چې ته نه پوهېږې،
خپل استعدادونو ظرفیتونو او علم په استفادې سره نشي کولی خپل سمه لار ومومي او مجبور یې د یو چا مطابقت وکړي، چا به کوي؟ دا لارښوونه یې موږ ته کړې ده. یوازې په دې اکتفا نه ده کړې چې د هغه چا مطابقت وکړي چې زما لوري ته رجوع کوي، بلکې موږ ته د هغه مواصفات هم بیان کړي. هغه به څوک چې ته مطابقت کوي. دوه مهم خصلتونه باید ولري. یو دا چې په خپله عملا ګوري چې په سمه لار روان ده. دغه چې ته یې تقلید کوي عملا هغه ګوري په سمه لار روان ده. یوازې په خبرو به اکتفا نه کوي، په عمل کې به هم ګوري چې دا سم سړی ده، په سمه لار روان ده، ټول کارونه ښه دي، ټول کارونه نیک دي، هدایت شوی دی او په سمه لار روان دی. عملا دغه کړنې داسې دي چې پوهېږي چې دا سړی سم سړی دی او په سمه لار روان دی. او دوم دا چې هغه به د دعوت په کار کې، د لارښوونې په کار کې له الله تعالی پرته له بل چا معاوضه او اجر نه غواړي. دوه اساسي خبرې. له دې نه په استفادې سره دا تشخیصولی شي چې څوک د دې وړ دی چې د هغه اطاعت وشي، ورباندې باور وکړي. د هغه عمل ته په پام سره به قضاوت کوي، نه وینا ته. د ډېرو وینا ډېرې شي، اما عمل کې بیا ډېر ناکام پرېوتی. عمل ته یې په پام سره به خپل لارښود غوره کوي. او دوم دا چې په خپلې لارښوونې او دعوت به له هیڅ چا اجر او بدله او معاوضه نه غواړي، فقط له الله تعالی نه غواړي. سوره یاسین کې هم داسې راغلی، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. یو پیغمبر قوم ته لاړ، قوم مخالفت وکړ او یې تهدید کړ. الله تعالی دغه تر څنګ بل وګمارو، یو بل پیغمبر چې هغه یې ملاتړ وکړي. د دواړو مخالفت یې وکړ، دوی تهدید کړل، زه راجم کوم او که له دې دعوت مو لاس وانخیست. دغه اسنا یو څوک راځي او قوم ته وایي چې اتبعوا من لا یسألکم اجرا وهم مهتدون. د شا له لرې ګوشې نه یو څوک راځي او قوم ته هم دا خبره کوي، قرآن د هغه دا وینا راخلي او موږ ته یو مهم درس راکوي چې هغه به د امام او د لارښود په توګه غوره کوي چې دغه دوه صفتونه ولري. د الله تعالی پرته له بل چا اجر نه غواړي، نه مادي اجر او نه معنوي، نه شکرانې او نه هم توصیف او تمجید او ستاینه. چا چې د اجر غوښتنه او تمنا او هیله له الله تعالی پرته له بل چا درلودله، په هغه باندې باور مه کوه. عمل کې د لیدو چې هغه له دین نه دوکان جوړ کړی او په دعوت او ارشاد او تبلیغ باندې معاوضه ترلاسه کوي، خدای پرته له بل چا، بل ته تم د تمې سترګه لري او خپل اجر یوازې له الله تعالی نه غواړي. کار الهي نه دی، له غرضه راټوکېدلی، د ده مطابقت به نه کوي. له دې آیت په ډېر څرګنده توګه معلومیږي چې عام مسلمانان په مشروط تقلید باندې مکلف دي، په تقلید مکلف دي، چاره هم نه لري دې پرته. دغه چې ځان ته غیر مقلدین وایي تر ټولو نه سخت مقلدین دي، باور کې تر ټولو شدید مقلدین دوی دي، هماغه چې ځان ته غیر مقلد وایي. مګر امام بخاري د دې امام نه دی او د بخاري کتاب د دې مذهبي کتاب نه دی، دوی په امام بخاري پسې اقتدا نه ده کړې. دا چې تقلید نه وي، دا تقلید څه ته وایي؟ عام مسلمانان په دې باندې مکلف شوي دي، له دې نه پرته بله چاره نه لري مګر دا چې د یو چا تقلید به کوي، د هغه څه په دین باندې پوهېږي، په خپله مستقیما له قرآن او حدیثه اخذ نه شي کولی، مګر له دې نه پرته بله چاره لري چې ځان ته داسې یو لارښود غوره کړي چې هغه مطمئن او ډاډه لارښود وي
دغه عمل ته په پام سره، دغه وینا ته په پام سره ځان ته امام او لارښود غوره کړي. دا خو د قرآن لارښوونې، ډېرې نورې لارښوونې هم راځي په قرآن کې، اما ما په همدې باندې اکتفا وکړه چې ډېرې سریع وڅرګندې او کفایت هم کوي. څوک چې د دې خلاف خبره کوي یعنې هغه په قرآن نه پوهېږي. څوک چې وایي تقلید شرک دی متاسفانه هغه نه پوهېږي. نو دا حکم اصلا په ځان باندې کوي، په بل باندې ست نه کوي. د قرآن آیتونه ډېر سریع دي چې موږ ته یې امر کړی چې بس له دې نه پرته بیا بل انتخاب نه لري، بل بدیل نه لري، چې دا توان او ظرفیت او علم نه لري چې له قرآن او حدیث نه مخامخ اخذ وکړي. ځان ته به یو پیشوا او لارښود غوره کوي، دغه تقلید وکړي. څوک هم چې کوم امام تقلید کوي دې ته په پام سره کوي چې د له قرآن او حدیث نه سم انتباه اخیستل. رای فقهي رای په قرآن او حدیث مبتني ده، هغه ته ترجیح ورکړې ده تر نور ائمه. مشکل دیو کسانو ده چې نه پوهیږي دغه فقهاو درنو ائمه د قرآن او حدیث پر رڼا کې فقهي احکام راایستلي. همداراز پیغمبر علیه السلام په دې ارتباط موږ ته ډېرې په زړه پورې لارښوونې کوي، ډېرې. پیغمبر علیه السلام فرمایي، له ابو هریره روایت دی، مسلم راخسته، چې پیغمبر علیه السلام فرمایلی یو سړي ته دا درواغ کافی دی چې هغه خبره کوي چې اورېدلې ده، څه چې اوري بل ته هم کوي، له دې پرته چې په هغه کې تحقیق وکړي او مطمئن ډاډه شي چې دا خبره سمه ده که نه. څوک چې همداسې کار کوي هره خبره اوري او بل ته هم انتقالوي. بس دغه لپاره همدا دروغ کافي دی. د لوی دروغ همدغه دی، د ده لپاره دغه دروغ کافي دی چې څه اورېدلي له تحقیق پرته یې بل ته کوي. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء كذبا ان يحدث بكل ما سمع. د یو سړي لپاره دا دروغ کفایت کوي چې څه یې اورېدلي هغه وایي. یعنې له تحقیق پرته هره خبره مني، نه یوازې مني بیا بل ته هم وایي. دې ته باید ډېر متوجه اوسئ په ټولو امورو کې، مخصوصا په دیني قضایو کې. بیا خاص طور د پیغمبر علیه السلام په ارتباط چې کوم روایت او هغه ته منسوب کېږي، په دې ارتباط باید ډېر محتاط اوسئ. دا عادي مسله نه ده. عامو قضایو کې باید دې ته توجه ولرو. هره خبره چې ما اورېدلې ده په تله تحقیق کې باید ورته انتقال وکړو. دا ګناه ده، دا جرم ده، د اسلامي لارښوونو خلاف کار. تحقیق وکړو، ځان مطمئن کړو، له هغه نه بعد یې ومنو او بیا یې بل ته واورو. یعنې که احیانا اورېدل شوې خبره سمه هم وي، له تحقیق او غور پرته یې اورېدل، منل او بل ته کول دروغ ګڼل شي. دا دروغ دی. د اسلام په معیارونو کې دا دروغ دی، حکم یې د دروغ دی. قسم دا خبره سمه وي، چا چې تا ته دا خبره کړې ده قسم دا خبره رښتیا وي، خو چې ته یې له تحقیق پرته بل ته کوي یا یې منې، تا دروغ ویل. همداراز مسلم روایت کوي له سموره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې زما له لورې کوم حدیث بیانوي په داسې حال کې چې انګیري دی خپله دا تصور کوي یا ګمان هم دا دی یاره چې دا شاید دروغ دا زړه ورته ګواهي ورکوي، فکر کې ګرځي، خیال هم دا ده.
پیغمبر علیه السلام ته منسوب یو حدیث اورېدلی، اما زړه کې دا اندېښنه را پیدا شوې ده چې شاید دا خبره سمه نه وي. پیغمبر علیه السلام دا خبره نه کړې. که دا خبره وکړي او ما ته دا حدیث منسوب کړي، د یو له دروغجنو دی، له ډېرو دروغجنو نه یو دی. د چا چې اورېدلی هغه هم دروغجن ده، او د چې دا خبره کړې ده دی هم دروغجن ده. د تحقیق پرته، دې پرته چې هغه ډاډه مطمئن شي چې شاید پیغمبر علیه السلام به دا خبره کړې، شکمن دی، داسې انګیري، داسې تصور کوي چې شاید دا خبره به پیغمبر علیه السلام نه وي کړې. سره له دې کې ومنله او بل ته یې وکړه، دی یو له ډېرو دروغجنو دی. له کومې لړۍ نه چې کومې سلسلې نه چې ته ته دا خبره را رسېدلې ده، هغه هم دروغجن دی او دی هم د دوی له ډلې نه یو کس دی. دا د معیار په توګه قبول کړي. د مسلم بل روایت کې د یرا په ځای یورا راغلی. عن سمرة بن جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. چاچی لمانه یو حدیث روایت کړ په داسې حال کې چې انګیرل کېږي، دی هم او نور هم داسې تصور کې چې دا به دروغ، همدغه یې ما ته منسوب کړل او همدغه حدیث یې ما ته زما له لورې ووایو، دی یو له نورو دروغجنو دی. یعنې که ده همداسې وانګېرله په خپله، او که د تر څنګ نور هم داسې وانګېرله چې شاید پیغمبر علیه السلام به دا خبره نه وي کړې. سره له دې نه دا حدیث پیغمبر ته منسوب کړ او دا یې وویل، دی یو له نورو دروغجنو دی. له ابي حمید او ابي اسید یو روایت راغلی ده، ډېر په زړه پورې او مهم، په غور سره یې واورئ او تل دا باید مراعات کړئ. له ابي حمید او ابي اسید روایت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل، که مو ما ته منسوب داسې حدیث واورېد چې ستاسو زړونه یې خوښوي، زړه ته پرېوتله، زړه ته یې لار پیدا کړله او پېژني، هغه ته معروف او پېژندل شوې خبره معلومېږي، ستاسو ویښتان او پوستکي ورته نرم شي، د خبرې اورېدو سره یا ویښتان زیږ شي او یا نرم شي. حواس، مشاعر، عواطف د انسان داسې چې یو د زړه خبره د زړه ورته ګواهي ورکړي چې دا سمه ده، زړه ته ولوېږي، د زړه دروازه ورته پرانستل شي، او یا د حواس او مشاعر یې هم داسې چې ورته نرم شي، تسلیم شي، ویې مني چې دا خبره رښتیا ده. یعنې ستاسو زړه، حواس، مشاعر ترې اغېزمن شي او رښتیا یې وګڼي، او داسې عمومي چې تاسو ته نږدې دی. یعنې د حدیث مفهوم داسې دی چې هغه ځان ته ډېر نږدې وګڼئ چې تاسو په همدې خبره اصلا باور لرئ چې څه مو اورېدلي دي دا داسې دي لکه چې تاسو په خپله هم ستاسو خپله خبرې، ستاسو خپله رایې، او تاسو هم ورباندې باور ولرئ. که داسې وو نو زه تر تاسو هغه ته اولا یم چې تاسو زړه منلې ده، ستاسو حواسو دا درک کړې ده، قانع شوي، او ځان ته هم ډېره نږدې لیدلې دا خبره، نو مطمئن اوسئ چې زه دې خبرې ته تر تاسو ډېر نږدې یم، زه اولا یم، ما به حتما دا خبره کړې. یعنې د انسان د یو مؤمن احساس، زړه، فکر، حواس، مشاعر، عواطف، دا فراست چې الله تعالی هغه ته ورکړی، دا د حق او د باطل پېژندو کې خپله ونډه لري. مؤمن صاحب د فراست،
د ښه او د بدې ترمنځ خبرې ترمنځ ډېر زر تفکیک کولی شي. دا هم یو معیار دی. که مو حدیث داسې وموندو چې ستاسو زړه ته هم لاره وموندله، ستاسو عواطف او احساسات هم قبوله کړله، ځان ته مو ډېره نږدې وګڼله، د ځان د رایې په څېر مو وموندله، نو زه تاسو ته اولا یم، زه ډېر تاسو ته ورنږدې یم. یعنې مطمئن اوسئ چې دا خبره به ما کړې. او که مو ماته منسوب داسې حدیث واورېد چې ستاسو زړونه یې نه خوښوي او نه یې پېژنئ، ورته اشنا خبره نه معلومېږي، یو ناشنا خبره معلومېږي، تاسو یې له خپل فکر نه لرې ګڼئ، ستاسو ویښتان او پوستکي ترې نفرت کوي، ورته د ناشنا خبرې په سترګه ګوري، داسې یې مومي چې له تاسو لرې دی. یعنې تاسو دا خبره ډېر له ځان او د خپل فکر نه، د باور نه، د اعتقاد نه ډېر لرې ګڼئ چې ویې منئ او قبول یې کړئ. نو زه تر تاسو زیات له هغه نه لرې یم. یوه له زړه سره مشوره کوئ او د خپل عقل په تله کې هم وڅېړئ. له هغه نه وروسته بیا فیصله وکړئ چې دا خبره به رښتیا یي که نه، پیغمبر علیه السلام به دا خبره کړې یي که نه. دا هم یو ماموریت دی، باید تل یې مراعات کړو. یقینا چې د مسلمان عقل، ایمان، زړه، دا ټول هغه وسایل دي چې فراست یې هغه څه دي چې د هغه په رڼا کې حق او باطل تفکیک کولی شي، تمییز کولی شي، پیغمبر علیه السلام قول درکولی شي. بیا مخصوصا ستا په وړاندې قرآن دی، ډېر اوچت معیار، د حق او د باطل تر ټولو ستر معیار. هغه ته مراجعه وکړي، ډېر په اسانۍ باندې پوهېدلی شي چې دا خبره په پیغمبر علیه السلام کړې که نه. د نن ورځې عنوان مو دی جمع صلاتین. یو اختلافي مسله ده دا چې دوه لمونځونه په یو وخت کې جایز دي که نه. آیا په سفر کې جمع صلاتین دوه لمونځونه په یو وخت ادا کول جایز دي؟ آیا په قرآن کې د دې جواز لپاره کوم شاهد او دلیل مومو؟ راشئ وګورو چې په قرآن کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې په دې اړه څه لارښوونې شوي. قرآن فرمایي: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. النساء یوصل یو آیت. او کله چې په ځمکه کې سفر کوئ، په ځمکه باندې سفر ته وتلي یاست، نو په دې کې په تاسو کومه ګناه نشته چې لمونځ را لنډ کړئ، په هغه کې قصر وکړئ. که دا ویره مو وه چې کافران به مو په فتنه کې واچوي، په تاسو باندې برید وکړي، له دې فرصته په استفادې سره به په تاسو باندې حمله وکړي، که دا ویره او خوف در سره و، نو بیا په دې کې تاسو باندې کومه ګناه نشته چې په لمانځه کې قصر وکړئ، لنډوالی وکړي. بېشکه چې کافران ستاسو څرګند دشمنان دي. د دې مبارک آیت لارښوونې دا دی: د سفر په حالت کې او هغه وخت چې له دشمن مو څه ویره وي، نو کولی شئ خپل لمونځ را لنډ کړئ. 4 رکعته مو 2 رکعته کړئ، رکوع او سجده مو مختصر او قرائت و تسبیحات مو را لنډ کړئ. قصر هم دې ته په قصر کې نورې اسانتیاوې هم شاملې دي چې یوه برخه یې د البقرې د سورې په 209 آیت کې توضیح شوي. آیت دا دی: حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا آمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. د ټولو لمونځونو او د هغه غوره شی حفاظت کوئ، د وسطان لمونځ حفاظت کوئ او الله ته قانت یعنی غاړه ایښودونکي اوسئ، منقاد اوسئ، ودرېږئ.
خو که ویرېدلی یعنې د خوف حالت و بیا یا پلی او یا سپاره د تلو په حالت کې لمونځ کولی شي. په اوښو آسو په موټرو په تیاره کې سپورې هم لمونځ کولی شي. د ولاړېدو امکان نه و په ناسته هم لمونځ کولی شي. د ناستې توان ته یې نه درلودل په ملاسې باندې لمونځ کولی شي. په اشاره هم لمونځ کولی شي. خو کله چې د امنیت احساس وکړئ نو الله هماغسې یاد کړئ لکه چې تاسو ته یې درښودلی. تاسو درښودلی دي چې لمونځ قیام لري، لمونځ سجده لري، لمونځ رکوع لري، ناسته لري. تاسو ښودلی دی دا په قرآن کې واضح الفاظو باندې راغلی. خو دا د امن حالت کې دی چې خوف نه یې، ته په سفر نه یې تللی، ډاډه او مطمئن یې، فرصت هم لري، نو لمونځ به په خپل وخت کوي، مکمل به یې کوي، د ټولو هغه لارښوونو مطابق به یې کوي چې الله تعالی تاسو ته ښودلی. اما د خوف په حالت کې بیا دغه مراعات شته. دلته له الصلاة الوسطی مراد هغه لمونځ دی چې په ټولو شرایطو برابر وي، په قنوت، خشوع او خضوع او د زړه او حواسو په حضور ترسره شي. داسې لمونځ د خطر او سفر په وخت کې نشي ترسره کېدی، ممکن هم نه دی. الله تعالی د انسان دغه طبیعي حالت په پام سره د سفر او د خوف په حالت کې هغه باندې اساني کړې ده. لمونځ معاف کړی د قصر وکړه، سجده دې لنډه کړه، تسبیح دې کم کړه، رکوع دې لنډه کړه، قیام دې لنډ کړه، لمونځونه دې د څلورو په ځای دوه وکړه. دا اسانتیا او رخصت یې ورکړی. د خطر په وخت کې کولی شي په تلو کې که پلی وي او یا سپاره لمونځ ادا کړه په اشاره د اصل لمونځ نیمایي او د قبلې په لوري له مخ کولو پرته له لنډ قرائت او مختصرو تسبیحاتو سره. خو د امن په وخت کې به هماغسې لمونځ کوي چې الله تعالی درښودلی. دا مطلب هم باید واضح کړو چې دلته د وسطا لفظ په هغه معنا راغلی چې د همدې سورې په 143 آیت کې راغلی وکذلک جعلناکم امة وسطا. دلته د وسط معنا منځنی نه دی، لکه ځینې تعبیر کوي چې له وسطا نه مراد د مازدیګر لمونځ دی. دوه لمونځونه ترې مخکې دي، د سهار او د ماسپښین لمونځ، او دوه لمونځونه ترې شاته دي، د ماښام او د ماخوستن لمونځ. ګواکې دلته له صلات الوسطا نه د مازدیګر لمونځ مراد ده. دا اشتباه ده، ځکه وسطا په همدغه سوره کې دی د صدر په نامه راغلی، تر ټولو غوره، تر ټولو لوړ، تر ټولو ښه، په دې معنا راغلی. لکه دلته چې له وسطا زماني او مکاني وسط مراد نه دی. همداراز له الصلاة الوسطا هغه لمونځ مراد نه دی چې د وخت له پلوه د نورو لمونځونو په منځ کې وي. د آیات وروستۍ برخه په ډېر صراحت سره دا مطلب په ګوته کوي چې له الصلاة الوسطا غوره لمونځ مراد دی، هغه چې د خطر او سفر په وخت کې ترسره کول ګران وي. د دې د مازدیګر لمونځ اخیستل داسې توجیه دی چې له ټول آیات او مخصوصا له وروستۍ برخې سره هیڅ اړخ نه لګي. قصر لمونځ او بشپړ لمونځ همغه چې الله تعالی تاسو ته دغه لارښوونه کړې، یعنې د هغه معنا هم دا ده چې هلته قصر د تخفیف د لنډوالی دی او ټول هغه لازم اړخونه یې نه مراعات کېږي. نو هلته هغسې لمونځ دی او د امن او د ډار او د اطمینان په حالت کې بشپړ لمونځ. دا د بشپړ په خلاف په مقابل کې راغلی، نه د مکاني او زماني لحاظه وسط لمونځ. دلته څو پوښتنو ته باید ځواب ومومو. په سفر کې د قصر حکم له دغه آیت اخیستل شوی که بله مرجع هم لري؟ دلته قصر د سفر په وجه جایز شوی که د خوف او خطر په وجه؟ ان خفتم راغلی په آیت کې. که ویرېدلی بیا نو قصر وکړه. آیا د سفر له کبله دا قصر راغلی او که د خطر له کبله؟ له قصر مراد یوازې د رکعتونو په شمیر کې قصر دی که د لمانځه په هیئت او کیفیت کې هم او مخکې وروسته کولی هم؟ دغو پوښتنو ته د ځواب موندلو په کار کې لاندې خبرې مرسته کوي.
له دې آیت وروسته چې کوم آیت راځي له هغه معلومیږي چې دلته د خوف او خطر په وجه د قصر اجازه ورکړه شوه. له همدې وروستي آیت معلومیږي چې له قصر د لمانځه په کیفیت او هیئت کې قصر کول هم مراد دی، ځکه دلته په لمانځه کې له یوه ځای بل ځای ته د خوځېدو ذکر او دغه اجازه راغله. پیغمبر علیه السلام په سفر کې په لمونځونو کې قصر کړی، تل یې 4 رکعته نیمایي کړي، په داسې حال کې هم چې د هیڅ خطر ویره نه وه. د قصر په اړه له دې پرته بل آیت نه مومو. له دغو خبرو په ډاګه معلومیږي چې د سفر قصر هم له دې آیت اخیستل شوی او د خوف قصر هم، او په قصر کې هم د رکعتونو قصر شامل دی او هم د هیئت او کیفیت قصر. د عذابو په جنگ کې چې له سفر پرته د خوف او خطر حالت سفر نه و، ټول مدینه کې اوسېده، دشمن راغلی، مدینه یې محاصره کړی، لوی جنگ شوی، 10,000 دشمن د مختلفو قومونو، حزبونو، مذاهبو پلویان ټول د احزابو د جنگ په نامه یاد شوي، ټول احزاب راغونډ شوي، ټول احزاب یو طرف ته، د مسلمانانو حزب د خدای حزب بل طرف ته. په دغه جنگ کې سفر نه و، اما د خطر حالت. د قصر 2 رکعتونه 2 سورتونه ګورو د همدې احزابو په جنگ کې له جمع پرته یوازې لمونځ. هغه لمانځه کې اکثر صحابو یوازې لمونځونه کړي، پیغمبر علیه السلام هم او دغه نږدې یارانو هم او صحابو هم ټول په سنګرونو کې راجمع کېدل ممکن نه و، د جماعت لمونځ ممکن نه و، یوازې لمونځ شوی. ځینو خپل لمونځونه ځنډولې، بیا یې قضایي کړي. په مخکني آیت کې په دې اړه په ډېر صراحت سره ویل شوي وو چې د سفر او خوف په حالت کې قصر کولی شي، خو دا نه واضح شوي چې په بې خوف سفر کې به قصر کوي که نه. په سفر دی خو څه خوف نشته، آرامې ده، تګ دی هم په اوښانو په آسونو نه ده، په دشتو بیداو کې نه ده، په موټر کې ده یا په طیاره کې ده، آرام سفر. آیا په آرام بې خطره سفر کې به هم قصر کوو که نه؟ بشپړ نه. د 103 آیت له فاوا معلومیږي چې په سفر کې به هم قصر کوئ، دا ځکه چې د پوره لمانځه لپاره یې د اطمینان شرط وضع کړی. هلته ویل شوي چې کله مطمئن او ډاډه شوئ نو بیا بشپړ لمونځ وکړئ. داسې نه دی ویلي چې له سفره بیرته راستانه شوئ، چې ډاډه او مطمئن شوئ نو بیا بشپړ لمونځ وکړئ. سفر کې سړی لالهان دی، تشویش لري، که خطر نه وي هم لالهان دی، مشوش، ډاډه نه وي، زړه مطمئن نه وي، نو دا قصر مربوط شوی ده په عدم اطمینان سره. داسې حالت چې حالت سړی ډاډه نه وي، مطمئن دی، تشویش لري، اندېښنه لري، دې حالت کې هغه قصر کولی شي. نو په سفر کې سره له دې چې خطر نه وي، خو د دې لپاره چې اطمینان او ډاډ نشته، د عدم ډاډ او اطمینان له کبله دا اجازه ورکړل شوې ده چې سفر کې هم قصر کولی شي. قصر به کوي، له دې رخصت نه به استفاده کوي، بشپړ لمونځ نشي کولی، حتما به قصر کوي. کله چې حالت مطمئن و نو د امن حالت و د ډاډ او د اطمینان حالت و، بیا به هماغسې لمونځ کوي چې الله تعالی درښوده. د بقرې سورې په 196 آیات کې چې د خوف منتفي کېدو لپاره د امن لفظ راغلی او ویل شوي که په امن کې شوي نو بیا تر حج مخکې د عمرې د ادا کول حکم دا دی. په سفر کې کار څومره آرام او بې تکلیفه سفر وي، خو انسان پکې لالهانده او پریشانه وي او زړه نامطمئن. آیت داسې دی: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. کله چې مون لمونځ دغه لمونځ د قصر لمونځ، د خطر د وخت لمونځ، د سفر د وخت لمونځ دا ادا کړ، نو بیا له لمانځه نه وروسته که ولاړ وئ، که ناست وئ، که ملاست وئ، نو الله تعالی یادوئ.
هغه قصر بیا په دې جبران کې مونځ کې قصر وکړ خو دا بش کړی فرصت لري ناستې ملاستې یا روانې نو هغه نقصان بیا په دې ترتیب جبیره کوي فإذا اطمأننتم فأقیموا الصلاة کله چې مطمئن شوئ ډاډه شوئ نو بیا هماغسې لمونځ وکړئ چې درته ښودل هغه اصلي لمونځ هغه د ډاډ او د اطمینان لمونځ چې الله تعالی ورباندې موږ ګمارلی بیا هماغسې لمونځ په خشوع سره یې خضوع سره یې حرکات یې ټول سم او تعانی سره ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا یقینا چې لمونځ په مؤمنانو باندې له نیټې سره د نیټې له مراعات سره فرض کړی شوی یعنې هلته بیا هغه وخت هم مراعات وی نه یوازې حرکات به مو داسې لکه د بشپړ لمانځه بلکې هغه وخت به یې مراعات په سفر کې دا رخصت ورکړی شوی یعنې د لمانځه لپاره اوقات ټاکل شوی هر لمونځ په خپل وخت ادا کول فرض دی مخکنی رخصت دی و ضرورت له مخکې موقت رخصت په عادي حالاتو کې به هر لمونځ په خپل ټاکلي وخت ترسره کړو خو د سفر او خوف په حالت کې به دا له خپل ټاکلي وخت لمونځ مخکې او وروسته کول څنګه وي دا پوښتنې ته هم باید ځواب ووایي په دې اړه دوه رایې دي د ماسپښین او مازدیګر لمونځونه یو ځای او په یو وخت کې یو په بل پسې په یوه اذان او دوه اقامت ادا کول او د ماښام او ماخوستن لمونځونه همداسې لکه څنګه چې د حج په دوران کې په عرفات کې د ماسپښین او مازدیګر لمونځونه یو ځای او په مزدلفه کې د ماښام او ماخوستن لمونځونه یو ځای ادا کېږي څوک چې حج ته تللی دی په خپلو سترګو لیدلي او عملي کړي هم دي عرفات کې دوه لمونځونه په یو وخت کړي د مازدیګر لمونځ یې رامخکې کړی اول د ماسپښین لمونځ شوی ده بیا د مازدیګر لمونځ او بیا مزدلفې ته چې رسېدلي ماښام رسېږي دا یې معطله کړی ده دواړه یې یو وخت د ماخوستن په وخت کړي اول د ماښام او بیا د ماخوستن دواړه دلته یو حالت او کیفیت هلته بل دوهمه رایه دا ده چې له حج پرته په نورو سفرونو کې د دوو لمونځونو یو ځای کول باید داسې وي چې یو په خپل آخري وخت کې او بل په خپل لومړني وخت کې ادا شي دوه لمونځونه دي سفر روان دا اجازه درته شته چې دا دواړه لمونځونه یو ځای وکړي څنګه یې کوئ چې خوښه دي ماسپښین په وخت کې کوي یا د مازدیګر په وخت کې او دواړه یو ځای کوي هر وخت درته میسر شو بس دواړه په یو ځای کې بل دا دی چې د مازدیګر د ماسپښین لمونځ د وځنډې تر هغه وخته پورې چې د مازدیګر لمونځ ابتدا کېږي بیا دواړه یو ځای وکړي دې ته جمع سوري وایي شکلاً سره د صورت له کبله سره یو ځای شوي دي له ناحیې او له هغه له لحاظ یو ځای نه دی یو په آخري وخت کې شوی دی د ماسپښین د لمانځه کافي وخت دی له زوال د لمر نه بیا د مازدیګر ته را رسېدو پورې چې سوری له دوه برابره واوړي په ابتدا د مازدیګر کې یو ځنډوي بل راوړاندې کوي یو په اول وخت کې کوي بل په آخر وخت کې دا دوه صورتونه دې ته سوري او شکلي جمع صلاتین وایي دا د احنافو رایه ده د احنافو د ډېرو مشایخو رایه ده له احنافو پرته نور ټول مخکنی صورت غوره ګڼي او په هغه عمل کوي دواړه یو ځای پرته له دې نه چې یو آخریت وخت ورسې او بل لومړني وخت او د حج او نورو سفرونو ترمنځ په توپیر هم قایل نه دی فکر کوي لکه څنګه چې په حج کې دا کار کېدلی شي په نورو سفرونو کې هم دا کار کېدلی شي یعنی چې د حج دا قصر خپل معیار دی د نورو قصرونو لپاره
په نورو سفرونو کې هم چې ته دوه لمونځونه سره یو ځای کولی شي، دا کټ مټ هماغسې ده چې بنیاد او بنسټ یې هلته په حج کې تا لیدلی. عرفات کې دې هم دا لمونځ کړی ده او په مزدلفې کې هم یو دې را مخکې کړی ده، بل دې وروسته کړی ده. د حج هر څه معیار دی، حجاب معیار ده، لباس معیار ده، هم د نارینه لباس معیار ده، هم د زنانه لباس معیار ده، او دا قصر هم معیار ده. لکه څنګه چې په عرفات او مزدلفه کې موږ قصر کولی شو، یو سفر ده، همداسې په نورو سفرونو دا بله رایه ده. دغه چې په دې رایه دي نو څو دلایل لري. لومړی دلیل یې دا دی چې د لمونځونو سوري جمع تر دې ډېر ګران کار دی چې هر یو په خپل وخت وکړي، ځکه د هر یو لپاره ډېر پراخ وخت ټاکل شوی، 100 ساعته د ماسپښین د لمانځه لپاره ډېر وخت ده. هر په دې 3-4 ساعتونو کې چې فرق یې ژمي او دوبي هغه موده یې ته کولی شي په دې 3-4 ساعتونو کې چې چېرته هم درته شرایط برابر شو کوز شي او خپل لمونځ وکړې. همداراز د مازدیګر لمونځ لپاره هم کافي وخت. نو خپل لمونځ په خپل وخت کول تر دې ډېر آسان دی چې یو وخت د دواړو لمونځونو لپاره ټاکي. دا یو به بیا یې تر اخرې پورې وخته پورې او ډېر کم وخت پاته کېږي، او دا بل به هم راوړاندې کوي په خپل لومړي وخت کې وکړي. دا ډېر ګران کار دی. د هغوی یو دلیل هم دا ده، قصر او جمع صلاتین خو د تخفیف لپاره دی. سفر کې الله تعالی هم روزي په ارتباط انسان ته تخفیف مراعات کړی ده او هم د لمانځه په ارتباط. روزه کې اجازه ورکړې ده چې اوس یې نشي کولی بل وخت وکړي، سفر کې نشي نیولی چې کور ته راستون شي ویې نیسي. او په لمانځه کې هم د دې لپاره دا ورته مراعات کړی چې تکلیف ده چې دواړه په خپل وخت کې یو ځای کولی شي. په سفر کې لمونځ را مخکې کول یا وروسته کول داسې دی لکه چې د مسافر او مریض لپاره دا رخصت ورکړی شوی چې روژه بل وخت او د کال په نورو ورځو کې ونیسي. روژه د لمانځه په څېر ثابت وخت لري، یوازې لمونځ یو ثابت وخت نه لري بلکې روژه هم لري. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فمن شهد منکم فلیصم. چا چې د روژې میاشت وموندله، یعنی یو میاشت مشخص میاشت په کال کې یو وارې راځي، څوک چې دې میاشت داخل شو باید روژه ونیسي. یعنی لکه څنګه چې د لمانځه لپاره ثابت وخت دی د روژې لپاره هم ثابت وخت دی. که دا ځنډېدلی شي د ټول کال یو بل وخت ته، نو همداسې لمونځ هم له خپل معین وخت نه ځنډېدلی شي بل وخت. الله تعالی دا رخصت ورکړه. د حج په موسم کې 2 جمع صلاتین لرو، یوې په عرفات کې د ماسپښین او مازدیګر لمونځ د ماسپښین په لومړي وخت کې، او بلې په مزدلفه کې د ماښام او ماخوستن لمونځ د ماخوستن په وخت کې. که د حج په حالت کې او د عرفات او مزدلفې په مقام کې جایز وي نو په نورو وختونو کې خو په اعلی درجه جایز. احناف هم جمع صلاتین جایز ګڼي، خو داسې چې مخکینی لمونځ به په خپل آخري وخت کې او ورپسې لمونځ به په لومړي وخت کې یو په بل پسې ادا کېږي. په داسې حال کې چې د لمانځه د توقیت په اړه دا آیت ډېره واضح لارښوونه کوي، او په داسې حال کې چې د پیغمبر علیه السلام سنت زموږ مخې ته پروت دی. هغه مبارک نږدې 18,000 لمونځونه په مدینه منوره کې کړي. د مدینې په سلګونو او په زرګونو اوسېدونکو 5 وخته اذان اورېدلی. د پیغمبر علیه السلام په امامت کې د جماعت لمونځونه کړي. د اذان او اقامت الفاظ یې اورېدلي، هره ورځ 5 ځلې د اذان الفاظ یې اورېدلي.
په زرګونو کسان اورېدل. د ده او اصحابو د لمانځه کیفیت یې هم لیدلی، د صحابو یې هم لیدلی، د پیغمبر علیه السلام لمونځ یې هم لیدلی. او دا ټول د مدینې مسلمانانو یو په بل پسې له یوه بل نسل ته انتقال کړي. خو سره له دې ګورو چې ځینې ټول لمونځونه په یو وخت کې کول هم جایز ګڼي. له سفر او خطر پرته په عادي حالت کې د ورځې 5 لمونځونه په 3 وختونو کې ترسره کوي، او دا جایز ورته برېښي. ځان ته د اذان خاص الفاظ لري او د لمانځه خاص ترتیب او ترکیب لري، او د خپل مسلک په اړه هومره تعصب لري چې په بل کیفیت او هیئت کې لمونځ ورته اصلا لمونځ نه برېښي. د بل مسلک په امام پسې لمونځ کول ورته جایز نه ګڼي، جایز نه برېښي، هغه جایز نه ګڼي. د هغه په اذان روژه نه ماتوي. 15 دقیقې باید صبر وکړي چې د وخت راورسېږي، بیا اذان وکړي د مؤذن، بیا به روژه ماتي. حتی هغه مسلمان نه ګڼي. ای کاش ټول امت لږ تر لږه په دغسې واضح مسایلو کې له اختلاف لرې پاتې شوی، د ټولو مسلمانانو لمونځ یو راوغلی، چا یې نه په هیئت و کیفیت کې تغییر احساسولی او نه په الفاظو کې. د قرآن صریح نص، د پیغمبر واضح سنت او د مدینې د مسلمانانو د لمانځه هیئت او کیفیت د ملاک په توګه غوره کړی. متاسفانه دا اختلاف هم له متعارضو روایاتو راولاړ شو. د امت یوه لویه ستونزه یعنې اختلاف، تفرقه په هر څه کې، په لمانځه کې، په لباس کې، په ډېرو مسایلو کې، دا ټول په اصل کې راولاړ شوي دي له متعارضو روایاتو. د جمع صلاتین په اړه د بخاري روایت دا دی، له اسامه ابن زید روایت چې وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم د عرفات راوګرځېد. کله چې یوې درې ته ورسېد کوز شو او د اودس ماتې لپاره صحرا ته تېر شو. بیا یې لاسونه ومینځل، خو اودس یې بشپړ نه کړ. لفظ د اودس راغلی، یعنی خفیف اودس یې وکړو. همدا چې هلته پیغمبر علیه السلام فقط خپل لاسونه وینځل، نه پوهېږي چې دې ته ولې د خفیف اودس نوم ورکړی. اصل کې اودس نه ده شوی، دا یو سوء تفاهم ایجاد دی. خو لفظ دی روایت همداسې ده چې هغه خفیف اودس وکړو، اودس یې بشپړ نه کړ. ما وویل یا رسول الله د لمانځه وخت دی، ویې فرمایل لمونځ دې وړاندې دی. بیا سپور شو او کله چې مزدلفې ته ورسېد کوز شو، اودس یې وکړ، خو اودس یې بشپړ کړ. بیا د لمانځه لپاره اقامت وویل شو او د ماښام لمونځ یې وکړ. بیا هر چا خپل اوښ په خپل ځای کې چو کړ. ورپسې د ماخوستن د لمانځه اقامت وویل شو او لمونځ یې وکړ. د دواړو ترمنځ یې بل لمونځ ونه کړ. دا روایت په بخاري کې 4 ځلې نور په دغو شمیرو راغلی، 180، 1608، 1609، 1602 او له دغو توپیرونو سره دا روایت راغلی. په یوه کې دفع رسول الله صلی الله علیه وسلم من عرفه، په بل کې لما افاده من عرفه. دفع من عرفه او افاده من عرفه، دا دوه الفاظ دي، یو توپیر دا دی. په یوه کې حتی اذا کان بالشعب نزل، او په بل کې عدل الى الشعب. نزل او عدل توپیر همدا ده. په بل کې حیث افاد من عرفه، او په بل کې فلما بلغ رسول الله صلی الله علیه وسلم شیب الایسر، د کڼې وادي او درې ته ورسېد، دون المزدلفه، چې د
مزدلفې نه لږ مخکې ده، راوړاندې ده. همداسې ګڼ شمېر نور توپیرونه په دوی کې دي. له دې ټولو توپیرونو سره سره د روایاتو مطلب او مفهوم سره ورته دی. البته دا سوال موږ سره شته چې ولې توپیر، ولې په یوه الفاظو نه دی راغلی؟ دا یوه ستونزه ده. متعارضو روایاتو کې به تاسو تل دا ستونزه وګورئ. بخاري یو ستونزه همدا ده چې روایت راوړي خو په دې قضیې کې ګڼ شمېر، اما د روایاتو په الفاظو کې توپیرونه دي. پکار دا و چې دا توپیرونه نه وای، تر ټولو غوره روایت انتخاب شوی. دا یې شاګردانو ته نه وای پرېښی، دا یې د بخاري لوستونکو ته نه وای پرېښی. ستونزه یې هماغه مهال چې بخاري لیکل کېدله هماغه مهال حل کړی. شاګردانو ته به اسانه وه، قضاوت به کولی چې تر ټولو غوره دا همدغه روایت دی چې بخاري خپله ترې انتخاب کړی. مطلب یې دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم له عرفات د راګرځېدو په مهال په یوې درې کې له سورلۍ کوز شوی او داس ماته ته تېر شوی، لاسونه یې مینځلي، بشپړ اودس یې نه دی کړی. د ماښام د لمانځه وخت و، خو دلته یې لمونځ نه دی ادا کړی. مزدلفې ته د ماخوستن مهال رسېدلی، هلته یې لومړی د ماښام لمونځ په بیل اقامت سره کړی، بیا یې لږ دمه کړی او بیا یې د ماخوستن لمونځ په بیل اقامت کړی. د دې دواړو لمونځونو ترمنځ یې بل لمونځ نه دی کړی. دې ته مو باید پام وي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د ماسپښین او مازدیګر لمونځ په عرفات کې په ګډه او د ماسپښین په مهال کړی، یو په بل پسې په دوه اقاماتونو یې کړی، او د ماښام او ماخوستن لمونځ یې همداسې خو د ماخوستن په وخت په مزدلفه کې ادا کړی. لومړني ډول جمع صلاتین ته جمع تقدیم وایي، مازدیګر یې راوړاندې کړی، مقدم کړی. او دوهم ډول ته جمع تاخیر ویل کېږي، ماښام لمونځ یې وځنډاوه د ماخوستن وخت. یعنې چې دا دواړه کېدی شي، ځنډولی هم شي او راوړاندې کولی هم شي، دواړه جایز دي. له دې معلومیږي چې دا دواړه ډوله جمع په هر سفر کې جایز ده. د دې لپاره نه کوم نقلي دلیل موندلی شو او نه هم عقلي دلیل چې په حج کې دی جایز وي او داسې لمونځ په نورو سفرونو کې جایز نه وي. زموږ ځینو درنو فقهاو چې ویلي په نورو سفرونو کې داسې جمع صلاتین جایز دی چې یو یې د خپل وخت په آخري برخې او بل یې په لومړۍ برخې کې ترسره شي، په دې کې د رخصت او سهولت مصلحت فوت شوی. دوی دا رایه د دې لپاره غوره کړې ده چې د قرآن په هغه آیات باندې عمل وکړي چې وایي د هر لمانځه لپاره خاص وخت، د احتیاط لپاره دا کار کړی. د هغوی ملامتول نه دی پکار، هغوی لا زیات احتیاط کړی دی چې د لمانځه په ارتباط د الله تعالی وینا مطابق عمل وکړي. اما یقینا چې دقیقه رایه دا ده چې دا په سفر کې هماغسې لمونځ جایز دی چې په حج کې جایز دی، په عرفات کې کېږي او په مزدلفه کې ترسره کېږي. په سفر کې لمونځ را مخکې کول یا وروسته کول داسې دی لکه چې د مسافر او مریض لپاره دا رخصت ورکړی شوی چې روژه بل وخت او د کال نورو ورځو ته وځنډوي. روژه د لمانځه په څېر ثابت وخت لري، خو د مسافر او مریض لپاره دا سهولت ورکړی شوی. دلته یو بل ټکي ته هم توجه پکار ده، او هغه دا چې امام بخاري رحمه الله دا روایت د اودس د تخفیف او بشپړوالي تر عنوان لاندې راوړی. او
یو وضو ته د خفیف وضو نوم ورکړی او بل ته هم د بشپړ وضو. خو دا په دې معنا نه دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته یو ډول اودس کړی او په مزدلفه کې بل ډول، بلکې هلته یې یوازې لاسونه مینځلي، ځکه د راوي له وینا معلومیږي چې هلته یې د لمانځه اړوند وضو او اودس نه دی کړی. که داسې وی نو هغه به دا نه ورته ویل چې د لمانځه وخت دی، یعنې پیغمبر اسلام ته یې غوښتل چې یاده کړي چې اوس د لمانځه وخت نو ښه ده چې بشپړ اودس وکړي. یعنې تا خو بشپړ اودس ونه کړ، حال دا چې د لمانځه وخت را رسېدلی. په همدې اکتفا کوو. راتلونکی عنوان مو دی انشاءالله سبا ورځ لپاره جومات ته د ښځو تګ، چې یو مهمه مسله ده او په دې کې هم اختلاف دی.